د ازبکستان هیواد د بشري مرستو یوه جوپه د 400 ټنو په کچه چې 10 قلمه خوراکي توکي، درمل او طبي تجهیزات پکې شامل وو، د بلخ ولایت مسؤلینو ته وسپارل شوه. په دې مرستو کې 96 ټنه اوړه، 22 ټنه وریجې، 20,000 د غویی د غوښې کنسترو، 22 ټنه بوره، 20,000 لیټره د ګل افتو پرست وړي، 180,000 د ماګي اش، 40 ټنه مکروني او 109 ټنه بیلابیل درمل او طبي تجهیزات شامل وو. د دغه مرستیزې جوپې د سپارلو پر مهال د بلخ ولایت والی الحاج مولا محمد یوسف وفا د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی اسمت الله ارګشوف، د ازبکستان د سرخاندریا ولایت والی اولغبیک قاسموف، د بلخ ولایت د بهرنیو چارو د استازولۍ رئیس مولوي امین الله صادق، د شمال زون او بلخ ولایت د سری میاشتې رئیسانو او د دغه ولایت یو شمیر نورو مسؤلینو حضور درلود. د بلخ ولایت والی الحاج مولا محمد یوسف وفا د ازبکستان له هیواد څخه د بشري مرستو په پار مننه وکړه او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او ورورولۍ د غوره اړیکو نښه وبلله. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا ډول مرستې به په راتلونکي کې نور هم دوام وکړي. ښاغلي والي همدارنګه یادونه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه لاره تړل شوې ده او د لویدیځ او سویل زون ټولو سوداګرو شمال ته مخه کړې ده چې د حیرتانو بندر له لارې د ګاونډي هیواد ازبکستان په همکارۍ د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ زمینه ورته برابر شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګشوف د بشري مرستو د سپارلو پر مهال وویل چې یادې مرستې د دغه هیواد د ولسمشر شوکت میرزایوف په لارښوونه د افغانستان خلکو ته لیږدول شوي دي چې موخه د افغانستان او ازبکستان د خلکو ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او ورورولۍ اړیکو پیاوړتیا ده. نوموړي د دواړو ملتونو ترمنځ پر تاریخي، کلتوري او دینی ګډو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د دغو مرستو وړاندې کول د ازبکستان د دولت لخوا د بشردوستۍ اصولو او د ګاونډیو پر وړاندې د مسؤلیت منلو ژمنتیا څرګندوي. د یادونې وړ ده چې له 1400 کال څخه تر اوسه پورې د ازبکستان د جمهوریت له لوري افغانستان ته له 15,000 ټنو څخه زیاتې بشري مرستې لیږدول شوي دي.